زموږ یو عادت شته په کور کې مې پر هر شي جنګ یو سړي ویل ول په میاشت کې چې په میاشت کې 3 جنګ 4 جنګ نه وي چې دا نارینه ته بولې د شي سره 4 جنګ نه چې په میاشت کې 4 جنګ نه وي دا نارینه نو دا خو لکه زول نارینه وبله نو زموږ په اصطلاح په رواج کې دا دی چې جنګ به خامخا کوو هغه نو پر چیش که کوب مات کړی ونه کوي که کښنیال ته پر چینې خسموارل هم جنګ کوي که کاسه اړولې وله هم جنګ کوي که ډوډۍ ناوخته سوې وی او بل کار سوی هم جنګ کوي خو پر دې باندې بیا جنګ نه کوي چې ساتر یې نه دی کړی خو پر دې بیا جنګ نه کوي چې لمونځ یې نه دی کړی خو پر دې بیا جنګ نه کوي چې د الله جل جلاله عبادت یې نه دی کړی پر دې جنګ نه کوي خو پر دغه جنګ کوي چې تا دا کار نه دی کړی دا کار نه دی کړی حضرت مولانا عبدالحی او حضرت مولانا اشرف علي کهانوي رحمت الله علیه دا حضرت مولانا ډاکټر عبدالحی حضرت مولانا عبدالحی رحمت الله علیه وایي چې 55 کاله مې د خپل ښځې سره تیر کو یو وار مې تندی نه دی راتورستوی سره موږ بل کار نشته بې جنګو او د کور دننه زمریان یو موږ بیا ډېر د کور دننه زمریان د باندې خو لا پرېږده دننه موږ په دا بابت کې ډېر غوښتي پر لمانځه نه ورته وایي پر اوداسه نه ورته وایي پر ستر نه ورته وایي پر بېدیني نه ورته وایي پر پلانې نه ورته وایي خو پر دغه باندې ورته وایي چې ما له خشم راغلی به جنګ حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه وایي هغه خبره چې مې وکړه هغه ما په دغه کې د اصلاحي تقاریرو په دغه د تقي عثماني صاحب په کتاب کې دا خبره راغلې چې دا خبره ماله ته راغلې ده حضرت مولانا اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه وایي دا کمزوري شو د کمزوري په ټیم کې د ډېرې کمزوري په ټیم کې دی وایي ما په دا ټیم کې به مې ویل یو کار به مې و دا کار چې به مو کاوه به مې چې دا بدنۍ واخه یا هغه د شوي واخه یا شی واخه دا مې د خپله ښځه ته دی نه ویل چې دا ته واخه دی مې ویل چې دا به څوک واخه دا فلانی کار به څوک وکړي بس هغه کار به یې بیا کړی داسې مې نه ویل چې دا ته واخه ګورئ د کور انسانان ډېر پر دا باندې را امر کوي چې لمونځ وکړه اودس وکړه کوچنیان د ښکنځلو ګرځوه د بدو یې ګرځوه د بې لمانځه یې ګرځوه دا 7 کالو صرف لمانځه راوله د بدو د ښکنځلو د دې موږ کوچنیان د ښکنځلو راګرځوو در ننه مې نه دي راګرځوي یو سړی چې نه راګرځوي د هغه نو بیا څنګه وي او بله خبره درته کوم دا کتاب زما په الله قسم دی د خدای په ذات زما قسم دی که تکبر کوم که خپل ځان در ښکاره کوم که غرور کوم خبرې به در ښیم زما په 25 کاله کې یو وار زما په خدای قسم دی که زما در خوله وتلی دی چې د پلانې مور پلار څه کوم یا مخامخ یا پش یا دوست و دښمن ته و چاته څوک ناست یا نه ناست یو وار زما په خدای مې قسم یې کوم در خوله وتلی زما په کور کې بیا هم ښکنځل نه دي ورک سي او یو څوک چې قرار ورته ناست دي هغه به بیا څنګه راقراره کړی دي چې یو څوک قرار ناست دي د ښکنځلو یې نه راګرځي هغه به څنګه وي چې یو څوک قرار ناست دي د بې لمانځیو یې نه راګرځي هغه به څنګه وي د بې ستریو یې نه راګرځي هغه به څنګه وي د بد اخلاقیو یې نه راګرځي هغه به څنګه وي ګوره چې ما دا خبره وکړه چې ول 55 کاله مې د خپلې ښځې سره کېږي تندی مې ول نه دی ترې سوی دا په کتاب کې راغلی ده نشته دا ما ویلې ده په تقریر 55 کاله مې کېږي او دا خبره دغه پټه خبره هم نه ده دا روانه ده پر دغه باندې پر نیټ باندې او تمام جهان ته ښکاره ده رښتیا او نه رښتیا یې هم معلومېږي 55 کاله مې ول نه ده په 55 کاله کې مې تندی نه دی ترې سوی د خپل ښځې سره د دې معنا دا نه ده چې دې لمونځ نه کوي د دې معنا دا نه ده چې دې ساتر نه کوي د دې معنا دا نه ده چې دې بېدینۍ کوي د دې معنا دا ده چې د انسانان ودې ته رانږدې کولی چې د خدای لار دغه او بیا یې نو پر دې نه غځارولی چې تا کوپ مات کړی پر دې نه غځارولی چې تا په ډوډۍ بې ټیمه پخ کړې ور بس دا یې ورښولی چې د خدای لار دا ده زه ورته انسانان د خدای لار دا ده زه ورته انسانان یو څه به کوو ګوره خبر لره ور روان ما دا دغه